السلام علیکم. زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو په ټول بخیر. نن د دویمې ورځ پېشمنۍ دی، سحري ده او په کور کې راپسې یو دوه پیرې رالو. دوی پاسه چې نه پاڅېدم چې وایي لږ ټیم دی، که پاڅېږو پاڅه، که نه پاڅېږو مه خوره. نو بس راپاڅېدم او نن دا خوب څه ډېر زیات و. پرون خیر ویده شوی یم نه ومه تاسو ته پته وه. ملګرو پېشمنۍ وکړو، سحري وکړله، خو الله پاک لکه شکر الحمدلله د الله پاک چې لکه موږ څونه هم شکرونه ادا کړو نو هغه کم دي چې موږ له روغ صحت راکړلی او طاقت توفیق یې راکړلی چې اوس موږ پېشمنۍ لکه وکړو. خیال دی او روژه نیسو، پخمانان یې پیدا کړلي او کم منځونه او روژې به موږ فرض کړلې او د هغې د پوره کولو طاقت یې راکړلی. نو دا هغه تبلیغیانو خبره یې دا زموږ څه کمال نه دی، دا د الله پاک په موږ باندې خاص فضل او کرم دی. ها اوس به کوو اودس او د هغې نه پس به ځو مانځه له. اودسو د خیره وکړو او اوس ځو مانځه له او چې کوم دی نو روان یو. خلک هم ټول پاڅېدل دی، نو دغه ده پېشمنو له رڼاګانې ښې دي. خیال دی په دې غر کې تاسو لیدی شئ هغه طرف دی. خلک خو نن ډېر راغلی په نسبت د پرون مانځه له. پنځه شو اوس موږ ناست یو. بلکل داسې ده، جنتي دی بېشکه. مات کې لمونځ وکړو او د هغې نه پس د مانځه نه پس لږ کېناستو، هسې ګپ شپ ولګوو، رڼا لږه لګېدلې ده او بیا چې وروسته اوس پکې لږ د خوب کوشش کوو، که خوب راغی وبه کړو او او انشاءالله کوشش کوو، صحیح کوشش کوو انشاءالله. نو عدنانو دی پکې ووایي د اشراقه پورې چې دی نو د ویښ کېناستو کوشش وکړه. ما انشاءالله کوشش کوو او اوس لږه لږه رڼا لګېدله او بیا به کوشش د خوب کوو، که ویښ وو چې انشاءالله لمونځ به وکړو د اشراق او که نه نو لږه لږه رڼا لګېدله تاسو لیدلی شئ. ویده کېږو او بیا چې راپاڅېدو نور ګپ په لګ. منځه نه چې رالم چې یو دوه درې ویډیوګانې مې ایډیټ کړې او یو دغه مې وکړو، څه ورته وایي، یو دوه مې په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړې او اوس راووتم. ماسپښین دی، اوس مازدیګر د دې ماسپښین د مانځه نه ماینه ټیم دی او مانځه له به تیاری کوو او بیا به مونځ کوو. اوس چې دی نو هېڅوک هم لا نه دي راوتي، خلک ویده دی راته ښکاري. تاسو کتی شئ ماحول خوښه دی، صرف د دې چنچڼو او مرغو اوازونه دي پکې. هغو هم اوازونه بند کړو چې دیو زما نه ویډیو کوي. خیال دی هغه د ښارو پکې وکړو. مانځه له تیاری کوو، مانځه له به ځو او بیا به قاري صاحب مصله سټارټ کړې ده او اوس ځو دغه ته جومات ته ځو. مانځه له د جمعې ورځ ده، تاسو ته ښایو د جمعې ورځ چې څه ماحول دی د خیره. او خلکو له تراویح شروع کړه او قرات پکې شروع کړه. د الف لام میم نه واخله تر والناسه پورې پکې ووایه خلکو ته. او زما ستا تراویح دا په جلابرې ده، تراویح نه کول څنګه به چې کېږي هغې څنګه کوي. موږ پکې هغه ملا ګورو چې ته ګرفتار یې، چې د هلیکاپټر به چانګس نشي چوټېږي او لګي. داسې شو په تام کال کې زه تا ته وایم 330 ورځې دي یولس میاشتې کې. تا به په دې کې 600 رکعته نفل نه کړي لکه څومره چې ته به دې 13 ورځو کې دا 600 نفل کوې. ستا لپاره کم دي؟ دا د سنت ټیم دی. د جمعې ورځې مونځ خو ماشاءالله وکړو او اوس راووتو دې طرف ته، کور طرف ته رالو او نن درته لږ وروسته ته به چکر لګوو. زموږ سره اوسئ، خوړ راته ښیم، غر راته ښیم، ډېر مزدار ځایونه دي. نو انشاءالله ځو به هلته کې که بل څه کار پېښ نه شو.
دې طرف ته پټي طرف ته پکې راووتو او اوس چې دی نو د دې ډکو کې قلمونه کوو نو دا خټه وله پوسته دا تاسو لیدی شئ دا خټه ولړل ده د دې کې په دې کې دا پیوند کوو دا لیچه وله کټ کړله او تاسو لیدی شئ دا اوس په دا دې طرف ته پکې داسې په دې شیز کې دننه جوخ کې خټه او پیپور کې بیا د پلاستیک تاو کې بس دغه اوس چې کوم دی نو ماسپښینې لمونځ چې مې وکړ هلم کور ته یو خس کې اوده شی شانتې ومه او اوس چې کوم دی نو راپاڅېدم د مازدیګرې مانځله روان یم مونځ به په دې خپل جومات کې کوو او بیا ځمه کلي ته په کلي کې مې یو خاص کار دی نو زمونږ سره اوسئ تاسو ته به کلي ښایو فرمایش په کمنټ کې راغلی و چې لکه تاسو پکې کلي ته هم اوسئ نو ما چې د کلي دا ویډیوز پکې تاسو لپاره جوړ کړم دا اوس کلي ته روان یم تاسو لیدی شئ دا مخامخ کلي ښکاري او ماحول انجوای کوي خوندونه دې واخلئ هلته کې به هم باقی کلیپونه اخلو پیدا ځای بنده کړو ها په ویډیو کې کمنټس راغلی چې د کلي نه پکې ویډیو وکړې نو دا کوڅې دي تاسو لیدی شئ چرګې دي پکې دا دا د کلي ماحول دی ټیک دی شروع دی کار شروع دی پته نه لګي چې دا څه کوي دا کلی دی تاسو لیدی شئ مازدیګری دی د کلي پته نه لګي چې لښتی بند شو دی که څه چل دی دا د کلي ماحول دی صحیح ده خبره پکې اخترزاده دی په خیر اخترزاده روژې مازدیګر دی څه ته دېړه شو دی چې ومې خوړی یا مې وسکلی نه مړه ده نه ده نیولې تږی شوی یم دی نه مړه نسوار هم نه کوې دی هېڅ هم نه کوي زه نو بختور دی یاره دی نه وږی دی نه تږی دا مشران لګیا دي دا کندوی چې دا څه نه بند شوی دی لښتۍ بند شوی دی کولاوی ښه دا لښتۍ بند شوی دی دا کولاوی دا دی په مخه دا مسلۍ او بیا ډېره وخه پورې دا شیز وراني دا لاره منهول لغی پکې بس چې کوم دی دا نه مرحل دی دا د مین الله دکان دی نو په دې کې جوړې راوړي دي دا صحیح حساب دی دا هر قسم جوړې میلاویږي کاټن میلاویږي عام کپڑے میلاویږي او ډېر په ښه قیمت سره میلاویږي او تاسو راشئ او بالکل د رغولو سره به هم ډسکاونټ کېږي رغولو کې به هم ډسکاونټ کېږي سپیشل اته چې مخکې اپر لګولی و د وړو دپاره شته اوس که هغه څه حساب وپای کې دریو کالو نه والا او د 12 کالو پورې چې کوم دی د ماشومانو یتیمانو جوړې چې کوم دی ما پر لګولی او هغه چې کوم دی اوس هم شته هغه جوړې به فري فري وای انشاءالله به فري د 12 کال نه چې یتیمان او ماشومان د هغو کم عمر او هغو جوړې جوړول غواړي نه به فري فري بالکل به فري بس الله پاک په دې کې ډېر کامیاب کړي ښه السلام علیکم دا زما د تره زوی دی او راغلی منفیتی د دیو دا سالي کې کور دی او روژې نیولې د دې روژه کې د اوس څه تړه شوی دی که نه اوبو ته څه خوراک کې څه داسې دي چې خیر موسم خو ښه دی او کم د پکې مې ډېره نه لګي او ښه دی دغه نشته څه له څه خو به یې که نه چې لکه دا مې وخوړه اړه دې ورته شوی پکې رئیس صاحب خو ملایش ته مړه زه بختور یم نو چې ته دونه ښه دا تاسو لیدی شئ چې ډاکټران هم ناست دي هغه سموسې پخېږي او دوه ډاکټران دي او دا د کلي ماحول دی تاسو چې کوم دی نو لیدی شئ هغه پکې سلام وکړو
لایک ورکړئ کمنټ ورکړئ وای او دا حل نو دا پکې مجاهد دی کلي ته راکوشی دی روجه دې نیولې ده که نه او جی الحمدلله ښه او وږی شوی به یې که تږی شوی یاره اوس خو کوازقین ته تللی وم اوس تږی شوی یم ښه خوراک کې دې اوس څه ډک شوی دی خوراک کې بس دغه سالن مالن ته مړه شوی دی سوپ شو دغه ته مړه شوی سوپ ته جړه شوی دی او د ګوړې شربت او نیمبو سپینه ټوکلی شوی دی ځه سلام وکړه او دا ویډیو به کټ کړو ټولو مسافرو ته سلام دا د ټیک ټاک چې کوم وایرل کلیپ دی هغه دې هلک کتلی دی زما تره زوی دی ووایه غول د کلي د مصطفی خپل لار کې د کلي دي ما ته به د علمات ما ورته خپل ماتروم کولا کلی خو په دې خبره چې په غولو کې زه خو یې لرم زه دا ویډیو وکړه خو په روپو یې وکړه اوس جیبونه لټئ نو خطرناک هلک دی خطرناک څه شوې نه مې دې راوړي روپۍ مې نه دې راوړي کومې دنیا کې دي کور کې پرتې دي بیا بدله درکړم ستا ما ته شوي قرض صحیح ده څو ها 100 20 پوره دي 20 ورې ها 50 50 یې بل درکړم زه صحیح ده دا مازدیګری دی نور پرېوتو واله دی او ماحول چک کوي